رحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول برترک روغ او جوړ وای. دوستانو نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې مونږ تاسو څنګه کولی شئ چې خپلې خبرې ښایسته جوړې کړو، یعنې دا څنګه طریقه ده، ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. په درناوي سره درته وایم که زموږ چینل کې نه وای زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خواله فعال نشان چې فعال باندې کلیک کړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستان دې لپاره تاسو دا اپلیکیشن ته ضرورت نه که زموږ ویډیو څوک په پیج باندې ګوري، په پیج باندې لیکل رغل دی پرسنۍ سره ډاونلوډ کوه شي، او که څوک یوټیوب باندې ګوري یوټیوب باندې لیکل رغل دی پرسنۍ سره را ډاونلوډ کوه شي او په خپل موبایل کې انسټالوای شي. دې لپاره به دا خلاص کړئ. کله مو چې دا خلاص کړو تاسو به لږ انتظار وکړئ. نو دوستان دلته بیا تاسو لږې خبرې ورته وکړئ. زه راځم خبرې نه ورته کوم، یو زنګ شو ورته راخلم. دوستانو هېڅ چیش نشته، زه خبرې ورته کوم. بیا په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړئ زه اوس ګورم. السلام علیکم دوستانو، چیرې ته روغ او جوړ به وئ، د صحت قلعې کې به نغښتې وای. ګرانو دوستانو مونږ تاسو ته ښایو چې مونږ تاسو څنګه کولی شو چې داسې ښایسته ښایسته پروګرامو کې ګډون وکړو. نو دا زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړه. تاسو به هره ورځ داسې ښایسته باندې کلیک ورسره وکړئ تاسو ډیلیټ شي. نو زه راځم بیا تاسو ته یو بله ټیپکاري په جوړوم. دوستانو زه تاسو نو بیا په دا اپشن باندې کلیک ورسره کړئ. بیا دا اپشن کلیک کړئ. کله چې په دا اپشن باندې دلته به ټول هډن شان شنې کړئ تر څو دوستانو چې زمونږ تاسو پروګرام خوندور. نو دوستان دا کې ډېر خوندور انځورونه دي. که ستاسو اواز خراب وي ډېر په زبردسته طریقه تاسو پکې جوړوای شئ او ډېر ښایسته جوړوای شئ. نو دوستانو دا وه زمونږ ویډیو. که د ویډیو مو خوښه وي د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ او که در سره لږ کړه مې در سره لایک کړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. ښې شیبې ښه صحت د لا پامه.